سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. یو 50م څپرکی له یو مات شوي سړي سره یوه شپه. د جنگ د دوام له امله ټوله سوریه پر یو قصابخانه بدله شوې وه. په هر ځای کې مړي پراته ول او په دغسې حالت کې څوک د طاعون خپرېدا ته نه حیرانېږي. دغه طاعون داسې مرګ ژوبله واړوله چې د سوریې ځینې قومونه بیخي له منځه لاړل. په دې ډول چې حتی د هغوی ژبه هیره شوه او نن سبا څوک نه پوهېږي چې د دوی اصلي ژبه کومه ده. دې ناروغۍ د مصر، هاتي او سوریې د پاچاهانو په جبهه کې دومره عسکر تر تورو خاورو لاندې کړل چې جنگي خوځښتونه ودرېدل او عسکر له سمو څخه د غرونو پر لور وتښتېدل چې له طاعون څخه خوندي شي. د طاعون ناروغي د مصر د پخواني خدای آتون په شان مساواتو ته پام کاوه، ځکه چې شتمن، بېوزلي، زاړه، ځوانان، ښکلي او بدرنګه ټول یې وژل او یو خان به یې د یوه سوالګر په شان تباه کاوه. هیڅ ډول معمولي درملو د دې ناروغۍ مخه نه شوه نیولی. دا ناروغي دومره سخته وه چې پرې اخته کسانو به خپلې لمنې پر سر ورپورته کړي، پر ځمکه به یې پښې اوږدې وغځولې او په 3 ورځو کې به مړه شول. ځینې پکې معالجه شول. په تخرګ یا د ورونو په پورتنۍ برخه کې به یې غټه دانه پیدا شوه او د طاعون زوی او چرګ به له دې لارې ووت. خو تر هغه چې ژوندي ول، د دې ټپ ځای به یې په بدن کې پاتې و او د دې ښودنه یې کوله چې له ډېرې لویې خطرې سره مخامخ شوی دی. د طاعون له امله به غټ او چاغ کسان تر هغو ژر مړه شول چې ډنګر او کمزوري به ول. کله چې به یو کمزوری او کم خونه کس په طاعون اخته شو، د دې احتمال ډیر و چې معالجه شي او ژوندی پاتې شي. له همدې امله کله به چې ما د طاعون ناروغان معالجه کول، څو ځله به مې د هغوی وینه کموله چې کمزوري شي او ورته ویل به مې چې څو ورځې ډوډۍ ونه خوري. له دې سره چې ځینې کسان به په پرلپسې ډول د وینې له ورکولو وروسته او د ډوډۍ په نه خوړلو پسې معالجه شول، خو زه نشم ویلی چې آیا زما علاج به د هغوی په درملنه کې ګټور و که نه، ځکه ځینې کسان چې همداسې مې معالجه کړي ول مړه شول. که څه هم چې پوهېدم زما درملنه ډېره ګټوره نه ده، خو معالجې ته مې دوام ورکاوه، ځکه یو ډاکټر حتی که پوه شي چې ناروغ یې مړ کېږي، بیا هم تر پایه د هغه معالجه کوي او باید ناروغ ته داسې وښیي چې معالجه یې کولی شي. زه نه وایم چې زما د معالجې رودې ګټورې وې، خو دغه ګټه یې درلوده چې بېوزلو هم ترې استفاده کولی شوه، ځکه چې ګرانه نه وه او د وینې راایستل یا لږ ډوډۍ خوړل د بېوزلو لپاره تر ټولو ارزانه درمل دي. هغو بیړیو چې د مصر او سوریې ترمنځ یې حرکت کاوه، د طاعون ناروغي مصر ته هم ولېږدوله، خو دې ناروغۍ په مصر کې ډېره مرګ ژوبله نه درلوده. په مصر کې هغه کسان چې علاج یې کېده تر هغو ډېر ول چې مړه به شول. کله چې منی راورسېد، د نیل سیند مس شو، ورسره په مصر کې د طاعون ناروغي هم ختمه شوه. د ژمي په رارسېدا سره په مصر کې هم دا ناروغي ختمه شوه او له هغه وروسته هورمهب وتوانید چې له غرنیو سیمو څخه خپل تیتوپرک عسکر بیرته راوغواړي. په پسرلي کې هورمهب له خپلو عسکرو سره د مجیدو دښتې ته ننوت او په دغه دښته کې د یوې لویې جګړې په پایله کې د هاتي لښکرو ته ماتې ورکړه. له دې سره هغوی د سولې وړاندیز وکړ، ځکه پوهېدل که سوله ونه کړي د بابل د پاچا له حملې سره به هم مخامخ شي. بورابوریاش چې د مصر د فرعون اخناتون په پیر کې د مصر له حکومت سره متحد شوی و، کله چې واورېدل هورمهب په مجیدو دښته کې د هاتي لښکرو ته ماتې ورکړې ده، فیصله یې وکړه چې د میتاني پر هیواد حمله وکړي. د غوښتل له هاتي څخه میتاني ونیسي او دغه کار هم وکړ. میتاني یې له هاتي څخه ونیو. د هاتي لښکرې له دې هیواده وتښتېدې او د 2 سترو سیندونو چې په بابل کې بهیږي په سرچینه کې پرتې پراخې سیمې د بابل د پاچا لاس ته ولوېدې. کله چې د هاتي افسران په سوریه کې مات شول، پوه شول چې سوریه داسې ورانه شوې چې نور له دې ځایه استفاده نشي کېدی. دوی نه غوښتل په سوریه کې خپلې پاتې جنگي ګاډۍ له لاسه ورکړي چې باید د بابل د پاچا پر خلاف ترې کار واخلي. هورمهب د هاتي د سولې په وړاندیز خوشحاله شو.
ځکه چې د سوریې 3 کلن جنگ مصر ته ډیر تاوان ورسولی و او هورمهب غوښتل چې دغه جنگ نور پای ته ورسیږي چې وکړی شي سوریه آباده کړي. خو د سولې یو شرط یې دا کېښود چې د هاتي لښکرې دي د مجیدو ښار چې هغه مهال د سوریې پاچا ازیرو خپله پلازمینه ټاکلې وه له ازیرو او د هغه له ماشومانو سره یو ځای هورمهب ته تسلیم کړي. ځکه د امورو هیواد پاچا ازیرو له دې وروسته چې سوریه یې ونیوله او د سوریې پاچا شو خپله پلازمینه یې بدله کړه او مجیدو یې پلازمینه کړه. د هاتي لښکرو هم په مجیدو کې د ازیرو پر ماڼۍ برید وکړ. هغه یې له خپلې میرمنې او بچیانو سره ونیو او په زنځیرونو تړلي یې هورمهب ته وسپارل. وروسته چې د هاتي لښکرو د سوریې پاچا د هغه میرمن او بچیان یې هورمهب ته وسپارل نو پریکړه یې وکړه چې د سوریې له پلازمینې مجیدو څخه لاړ شي. د تګ پر مهال چې هر څومره پسونه غوایي او نور مالونه موندل له ځان سره یې هاتي ته یوړل. هورمهب د سوریې پاچا ازیرو او د هغه ښځه او بچیان بندیان کړل. امر یې وکړ نغاري ووهي چې ټول پوه شي جنګ پای ته رسېدلی او د مصر او هاتي ترمنځ سوله ټینګه شوې ده. د دې سولې په ویاړ یې یوه میلمستیا برابره کړه او د هاتي افسرانو ته یې هم بلنه ورکړه چې د سولې د ټینګېدا په شپه په دې میلمستیا کې ګډون وکړي. د فیصله وکړه چې د دې میلمستیا پر سبا د سوریې پاچا ازیرو او د هغه میرمن او ماشومان د هاتي او مصر د حاکمانو او افسرانو په مخ کې له سختې شکنجې وروسته اعدام کړي. ما د دې کتاب په پیل کې له ازیرو سره د خپلې ملګرتیا په هکله خبرې کړې وې او ویلې مې ول چې هغه تر دې وړاندې چې د ټولې سوریې پاچا شي په خپل هیواد امورو کې چې د سوریې یوه برخه وه زما هرکلی کړی و. پر دې شپه مې د هورمهب په میلمستیا کې ګډون ونه کړ او هوډ مې وکړ چې د هورمهب په میلمستیا کې د ګډون پر ځای هغه کېږدۍ ته ورشم چې ازیرو یې پکې په زنځیرونو تړلی دی. زه پوهېدم دغه سړی چې یو وخت د ټولې سوریې پاچا و اوس د پاچاهۍ له ګدۍ غورځول شوی او په مرګ محکوم شوی دی او سبا به په سخته شکنجه مړ شي. دی هیڅ ملګری نه لري او دغه راز پوهېدم چې ازیرو داسې سړی دی چې غواړي ژوندی پاتې شي او په اسانه له ژوند د لاس نشي اخیستلی. ما غوښتل هغه ته ووایم چې ژوند دومره هم خوږ نه دی چې دی یې تصور کوي. که هغه شیان چې ما په خپل عمر کې لیدلي هغه لیدلي وای نو په اسانه به یې له ژوند د لاس اخیستی وای. له دې کبله چې زه یو ډاکټر یم غوښتل مې هغه ته ووایم چې مرګ د بدني ځورونې او د ژوند له سترو غمونو او نهیلیو څخه یوه خوږه پیښه ده او بله دا چې انسان تل له ژونده کړیږي نه له مرګه. ما غوښتل دغه ټولې خبرې هغه ته وکړم چې ښایي پر دې شپه آرام خوب وکړي ځکه پوهېدم د هغه په شان یو کس چې ژوند پرې ګران دی کله چې وپوهېږي سبا یې وژني نو ټوله شپه به ویده نه شي. که زما خبرو پرې اغیز وکړ ډیره به ښه شي خو که یې اغیز ونه کړ زه به یې تر څنګ تر سهاره کینم چې یوازې نه وي ځکه چې انسان په ژوند کې ډیر کلونه له ملګري پرته پاتې کیدی شي خو د مرګ په وخت کې یو ملګري ته اړتیا لري په تیره بیا چې یو ستر کس او پاچا وي. کله چې ازیرو له نیولو وروسته د هورمهب اډې ته راوست مصري عسکرو ورته ښکنځلې کولې او د اسونو په خوشاییو یې ویشت. زه چې د هورمهب تر څنګ ناست وم خپل مخ مې پر خپل لمن پټ کړ چې ما ونه ګوري او ونه شرمیږي. زه پوهېدم چې ازیرو یو کبرجن کس دی او پوهېده هغه وخت چې ما لیدلی و د قدرت په اوج کې و. غوښتل یې ټوله سوریه ونیسي خو اوس یې نه غوښتل چې زه یې داسې خوار ووینم. په دې شپه چې ما کله غوښتل د ازیرو کېږدۍ ته ننوځم ساتونکو زما مخه ونه نیوله. پوهېدل چې زه ډاکټر یم فکر یې وکړ ورځم او د ازیرو ټپونه معالجه کوم او که ازیرو زخمی هم نه وای بیا هم ساتونکو زما مخه نه شوی نیولی. کله چې زه کېږدۍ ته ورننوتلم ساتونکو وویل پرېږدئ چې دغه سړی کېږدۍ ته ورننوځي ځکه سینوهه د هورمهب ملګری دی. که موږ یې د ننوتو مخه ونیسو هغه به په خپله ژبه چې د لړم د نیغ په شان د موږ وچیچي او یا به له خپله طبابته استفاده وکړي او زموږ د مردانګۍ ځواک به ختم کړي. په دې ډول له کوم مزاحمت پرته کېږدۍ ته ننوتم او ومې ویل ای ازیرو د امرو هیواد پاچا آیا په دې شپه چې په سبا یې مرې غواړي یو دوست او ملګری ومني؟ د کېږدۍ په تیارو کې د ازیرو د ځنځیرونو غږ واورېدل شو او هغه سوړ اسویلی ویست ویې ویل زه نور پاچا نه یم او کوم ملګری هم نه لرم ځکه څوک چې له قدرته لویږي خپل ټول دوستان او ملګري له لاسه ورکوي. خو ستا غږ راته اشنا دی. آیا ته سینوهه نه یې؟ ومې ویل هو زه سینوهه یم. ازیرو وویل د مردوک په خدای قسم در کوم که سینوهه یې چاته ووایي چې یو څراغ راوړي چې دغه ځای لږ روښانه شي
ځکه چې په تیاره کې زه نه آرام یم. دغو لعنتي هاتیانو زما جامې شکولې دي او بدن یې راټپې کړی دی. نو له همدې کبله زه نور یو ښکلی سړی نه یم. خو پوهیږم چې ته یو ډاکټر یې او بدرنګه کسان دې هم کتلي دي او پر دې سربیره زه باید مړ شم. نو په خپله بدبختۍ نه شرمېږم، ځکه چې د مرګ په وخت کې بدبختي د شرم خبره نه ده. سینوهه، یو چاته ووایه یو څراغ راوړي چې زه تا وګورم او ستا لاس ونیسم، ځکه چې زما روح غمجن دی. کله چې د خپلو بچیانو او ښځې فکر کوم له سترګو مې اوښکې بهیږي او که ته وکړی شې چې لږ د اوربشو اوبه راته پیدا کړې چې شونډې او ستونی پرې لوند کړم، نو له مړینې وروسته به د بلې دنیا دیوانو ته ستا ستاینه وکړم، ځکه چې له مړینې وروسته به له دیوانو پرته نور ملګري نه لرم. زه اوس داسې بېوزله شوی یم چې د اوربشو د یو منګي اوبو د پیرودلو وس هم نه لرم او د هاتي عسکرو زما هر څه ولوټل، آن وروستی کړی مسې هم راڅخه واخیستل. ما عسکرو ته وویل څراغ راوړئ، خو هغوی مشال راوړ او له دې کبله چې کېږدۍ د مشال له لوګي ډکه شوه، موږ په تنګ شو. نو بیرته مې ورته وویل چې مشال یوسي او څراغ راوړي. له دې وروسته چې عسکر څراغ راوړ ومې ویل موږ ته د اوربشو اوبه هم راکړئ. د سوریې تیز بیر یا د اوربشو اوبه یې راوړي. ازیرو په زګیرویو سره پورته شو او ما ورسره مرسته وکړه چې بیر وڅکي. په دې وخت کې مې ولیدل چې د هغه د سر ویښتان د ایرو په رنګ شوي ول او عسکرو یې ږیره داسې ورشکولې وه چې د مخ غوښه یې هم له ویښتانو سره جلا شوې وه. دغه راز مې ولیدل چې د لاس ګوتې یې سختې ژوبلې شوې او ځینې ګوتې یې بیخي ماتې شوې وې. نوکان یې د هغې وینې له امله تک تور شوي ول چې له ګوتو یې بهېدلې وه. د ازیرو څو پوښتۍ هم ماتې وې. په ډېرې سختۍ یې ساه اخیستل او کله به یې له خولې وینه هم وبهېده. کله چې د اوربشو لږ اوبه وڅښلې، څراغ ته یې وکتل او ویې ویل نن شپه د څراغ رڼا زما د ستړو سترګو لپاره ملایمه او خوندوره ده. خو د څراغ رڼا د ژوند د شغلې په شان څو ټکانونه خوري، نڅا کوي او د بیا ژوند په شان خاموشه کیږي. ای سینوهه، زه د دې څراغ او د اوربشو د اوبو له امله ستا مننه کوم او خواشینه یم چې کوم شی نه لرم چې د ډالۍ په توګه یې درکړم، ځکه چې د هاتي عسکرو آن زما هغه طلایي غاښونه هم له خولې وایستل چې تا زما لپاره جوړ کړي ول. له دې کبله چې د هغه سړي رټل چې زموږ په خبرو یې عمل نه دی کړی او ځان یې بدبخته کړی دی د کبر او غرور معنا لري، نو مې ورته ونه ویل چې پخوا مې له هاتي منع کړی و او ورته مې یادونه کړې وه چې هاتي ډېر بېرحمه، بېپروا او ظالم ملت دی. هغه کس چې زموږ نصیحت ته د بېپامۍ له امله بدبخته شوی دی، د دې بېپروایۍ سزا یې په خپلې بدبختۍ سره تېره کړې ده. موږ یې اوس باید ونه راټو چې ولې دې زموږ نصیحت ته پام نه دی کړی. بیا مې د ازیرو سر ورو ورو په خپلو لاسونو کېښود. هغه وژړل او اوښکې زما د ګوتو ترمنځ وڅڅېدې. ازیرو وویل سینوهه، کله چې زه پاچا او ځواکمن وم ستا په وړاندې به له شرم او خجالته پرته خندېدم او خوشحاله به وم، او اوس چې بدبخته شوی یم ولې ستا پر وړاندې په ژړا وشرمېږم؟ خو سینوهه، په دې پوه شه چې زه په تللې پاچاهۍ پسې نه ژاړم او د خپلې لوټ شوې شتمنۍ لپاره هم اوښکې نه تویوم، بلکې زه د خپلې میرمنې کفتیو او خپل ځوان او زړور زوی او بل ماشوم زوی په خاطر ژاړم. کفتیو ما ته تا راکړې وه. ومې ویل ای د امرو پاچا ازیرو، ما نه غوښتل چې نن شپه داسې خبره وکړم چې تا نور هم خفه کړم، خو له دې کبله چې ته د خپلې ښځې او ماشومانو لپاره ژاړې، زه دې اړ کړم چې یو څه درته ووایم. هغه نور کسان چې له 3 کلونو راهیسې په دې هېواد کې بدبخته شوي او د هغوی د سترګو پر وړاندې ښځې او ماشومان وژل شوي دي، هغوی هم ځانونه درلودل او د خپلو بچیانو او میرمنو په غم غمجنېدل. 3 کاله کېږي چې سوریه ستا د کبر او ډېر حرص له امله پر یو وژنتون بدله شوې او دومره ډېر کسان پکې ووژل شول چې چا یې مړي شمېرلی نه شوی. له دې سره سره چې زه نه وایم چې ته د دې بدبختیو سبب وي نو باید ووژل شي، بلکې وایم له دې کبله چې مغلوب شوی نو باید ووژل شي، ځکه یو پیاوړی ګناهګار تر هغه له سزا خوندي وي چې قدرت ولري، خو کله چې کمزوری شو بیا سزا ورکول کیږي. مګر له دې سره سره چې زه ستا اعدامول عدالت بولم، خو ستا د میرمنې او بچیانو له مړینې سره موافق نه یم او ما ستا د ماشومانو او میرمنې د مرګ په هکله له هورمهب سره خبرې وکړې. هغه ته مې وویل که هغوی خوشې کړي ډېر ثواب به وګټي، خو هغه زما خبره ونه منله. وی ویل باید د ازیرو نوم او د هغه نسل له سوریې څخه ختم شي. له همدې عمله چې کله ته ووژل شي ستا جنازه به په قبر کې ښخه نه کړي، بلکې په یوه دښته کې به دې واچوي چې ځناور او مردار خواره دې وخوري.
ځکه چې هورمهب نه غواړي چې ستا قبر پاتې شي او په راتلونکي کې سوریانیان ستا په قبر راټول شي او ستا په نوم قسم وخوري او یا دا چې د خدایانو په شان د عبادت وکړي. ازیرو له دې کبله چې په قبر کې به خښ نه شي وډار شو او ویې ویل سینوهه ته چې نن شپه دلته راغلی خپله دوستي نوره هم بشپړه کړه. دوی چې ما نه خوښوي ته زما له مرګ وروسته په امرو هیواد کې د بعل خدای پر وړاندې زما په نوم قرباني وکړه، ځکه چې زه به بیا په بله دنیا کې تل په لوږه او تنده کې سرګردانه ونه اوسم. دغه راز هغه همکاري چې تا له کفتیو سره درلوده او هغه دې بیا ماته راکړه، نو یو ځل بیا د هغې لپاره هم قرباني وکړه، ځکه چې په بله دنیا کې وږي تږي او بېکوره نه وي. زما 2 ماشومان هم چې سبا وژل کېږي زما او کفتیو په شان قربانۍ ته اړتیا لري. زه له هورمهب ګیله نه لرم، ځکه که زه پرې برلاسه شوی وای همداسې چلند به مې کړی وای او هغه به مې وژلی وای. کله چې زه فکر کوم زما ښځه او ماشومان به ووژل شي، که څه هم ډېر خفه کېږم خو د تسلي لپاره یو وسیله هم لرم او هغه دا چې له ما وروسته به څوک زما له میرمنې کفتیو سره تفریح ونه کړي. ډېر کسان زما د میرمنې غوښتونکي دي، ډېر سپین پوستکي او چاق کسان یې غواړي او پرې ګرانه ده. که زما له مړینې وروسته هغه ژوندی پاتې شي د نورو په برخه به شي او زه به په بله دنیا کې له دې امله بدبخته شوی یم. که څه هم ښه به وای چې زما بچیان ژوندي پاتې وای، خو پوهیږم چې هغوی به د موریانو په توګه مصر ته بوځي. په داسې حال کې چې هغوی شهزادګان ول باید موریان نشي او د مصر په قانونو کې کار کولو ته اړ نشي. خو اوس به یې له دې کبله څوک موریان نه کړي چې ووژل کېږي. سینوهه پر دې خبرې دې خوشحاله شوم چې ودې ویل زه له دې عمله مرم چې ناکام شوی یم. که زه په دغه جنګ کې بریالی شوی وای نو له دې سره چې ته وایې سوریه پر یوه قصابخانه وژنتون بدله شوې وه، خلکو به حتی په مصر کې هم زما نوم په ویاړ سره یاداوه. ټولې ګناوې به یې د مصر پر غاړه اچولې او ویل به یې د مصر فرعون خونړی او ظالم پاچا دی او که یې پر سوریې حمله نه وای کړې نو دغه جنګ به نه کېده او د سوریې خلک به نه وژل کېدل. ما یو غلطي وکړه او هغه پر هاتی باور و. زه نه پوهېدم چې هاتیان دې دومره بې غیرته وي چې له مصر سره تر سولې وروسته خپل متحد هغوی ته وسپاري او د هغه شتمني لوټ کړي. ازیرو د اوربشو له اوبو غړپ وکړه او بیا ته د خلکو ټولي ته وینا کوي. په ډېر شور او ولولې سره یې وویل افسوس دې وي ستا په حال ای سوریې، ای پر ما ګران هېواده، د یوې ښکلې مینې په شان دې وکړولم. ای سوریې، ما ستا د لوړاوي لپاره زیار ویست، د دې لپاره مې بلوا وکړه چې ته آزاده شې او مصر درڅخه موریې جوړ نه کړي. خو نن سبا چې د مرګ وخت راغلی دی ته ما پرېږدې او پر ما لعنت وایې. ای د بیلیبوس لوړه ښاره، ای د ازمیر شتمنه ښاره، ای د سیدون لوی او ښکلیه ښاره، ای د ژوبه ځواکمنه ښاره او د سوریې نورو ښارونو چې ټول زما د پاچاهۍ په تاج د غمیو په شان ځلیدی، ولې مو زه پرېښودم او ولې مو له ما لاس واخیست؟ ای د سوریې لوړو بډایو ځواکمنو او شتمنو ښارونو، پر ما دومره ګران وی چې ان نن هم چې زه مو پرې ایښی یم او پر ما مو لعنت کړی دی، بیا هم له تاسې څخه زړه نشم بیلولی، ځکه چې زه پوهیږم تاسې زما معشوقې یاست او هره ښکلې معشوقه له خپل عاشق سره بې پروایي او ناز کوي. ای سوریې، توکمونه له منځه ځي او ملتونه رامنځته کېږي، ویاړونه هم د هغه سیوري په شان دي چې د لمر له لوېدو وروسته له منځه ځي، خو ته پاتې شه او تل پاتې اوسه. ای سوریې، تر هغې چې دا نړۍ شته ته د سمندر په څنډه کې د سرو غرونو او غونډیو په څنګ کې ستر ښارونه جوړ کړه، شاوخوا یې دنګې کلاګانې جوړې کړه او هر ځل چې باد راالوځي زما د هډوکو دوړې به له بیدیا څخه ستا د ښارونو پر لوري روانې وي چې ستا ښارونه ښکل کړي. زه دې خبرې اغېزمن کړم او د هغه خبرې مې غوڅې نه کړې، ځکه متوجه شوم چې دغه فکرونه هغه ته تسلي ورکوي. ورو مې د ازیرو لاسونه چې ټپیان شوي ول ونیول. هغه وویل سینوهه، تا ته مې وویل چې زه د خپل مرګ له کبله خوابدی نه یم او پښیمان هم نه یم چې ولې مې د مصر پر خلاف بلوا وکړه، ځکه تر هغه چې انسان په یو ستر کار لاس پورې نه کړي ستره ګټه نشي کولی او په سترو کارونو کې د تاوان احتمال ډیر وي. هغه کار چې ما وکړ د دې سبب شو چې د سوریې پاچا او د هغه ویاړونه زما په برخه کړي او تر هغه وخته چې زه ژوندی وم ډیر ښه ژوند مې وکړ. مینه مې ولیده او په دې ډول مې وکولی شول چې خپلې کینې آرامې او له منځه یوسم. په دې وخت کې هیڅ کار نه یم پښیمانه کړی. اوس دغه ټول کارونه لکه یو پړی داسې په غاړه کې تاو شوي او ما د مرګ پر لوري بیایي.
دا خبرې د دې لپاره کوم چې ته پوه شې زه له مرګه نه ویریږم، خو له دې کبله چې ټول عمر یو کنجکاوه سړی وم او د هر سوریاني په شان زما خټه هم له سوداګرۍ سره ښکل شوې ده، له تجارت او معاملو سره مې مینه ده. غواړم له تا څخه چې یو ډاکټر یې پوښتنه وکړم چې آیا په یو سوداګریزه معامله مرګ غولولی شو او په یوه سودا خدایان تیریستلی شو؟ موږ سوریانیان چې په تجارت کې تکړه یو په ټولو معاملو کې خلک غولولی شو، او آیا ممکنه ده چې مرګ ته له هغه سره د یوې معاملې وړاندیز وکړم چې وی غولوم او له ما لاس واخلي؟ ومې ویل نه ازیرو، انسان هر څه تیریستلی شي خو مرګ نشي غولولی، مګر له دې کبله چې سبا ستا د ژوند ډیوه مړه کیږي غواړم یو حقیقت درته ووایم. دا هغه حقیقت دی چې تر اوسه پورې په چا جرأت نه وي کړی چې وایي. دغه حقیقت دا دی چې مرګ هیڅ درد نه لري. ازیرو، آیا پوهیږي چې ولې تر اوسه پورې چا دغه جرأت نه دی کړی چې دغه علمي او طبي حقیقت خلکو ته ووایي؟ علت یې دا دی چې مرګ ته د ډیرو قوي، زړورو او با ارادي کسان هم له ویرې تسلیمیږي. دوی تصور کوي چې د مرګ درد له بدني دردونو څخه زر ځله سخت دی، حال دا چې د انسان په ژوند کې تر مرګ بل خوندور او په زړه پورې شی نشته. ازیرو، دا ومنه چې د یوه غاښ د ایستلو درد 10 ځله او 10 ځله تر مرګ سخت دی. په حقیقت کې مرګ د هغه کس له حالت سره توپیر نه لري چې ستړی وي او غواړي پر یوې ځمکې اوږد وغځېږي او خوبې سترګې سره ورولي. د مرګ په وخت کې هیڅ ډول درد او کړاو نه احساسېږي او هر ډول درد او کړاو د ژوند له امله وي، نه د مرګ له امله. هغه څوک چې ژوبلیږي او یوه شیبه هم آرام نشي پاتې کېدی، لامل یې دا نه دی چې مړ کیږي، بلکې د دې لپاره پر ځان راتاویږي چې ژوندی پاتې دی. مرګ د ټولو دردونو، حسرتونو، محرومیتونو، نهیلیو او دغه راز د ټولو بدني دردونو پای دی. آیا ته متوجه شوی چې له یوې ګرمي او ساړدوبې ورځې وروسته د شپې سړه وږمه څومره خوندوره وي؟ مرګ هم د ژوند په پرتله په ډیره ګرمه ورځ کې یوه سړه وږمه ده، خو دغه حقیقت هوښیارانو او پوهانو نه دی رسوا کړی چې له مرګ څخه د خلکو ویرې له منځه لاړه نشي. د دې لپاره چې که خلک له مرګه ونه ویریږي، هیڅ بل ځواک، سرکشه او یاغي کسان نشي کنټرولولی. خلک له دې څخه ونه ویریږي چې له مرګ وروسته به بیرته ژوندي شي، بلکې له دې څخه ویریږي چې د مرګ په وخت به سخت شکنجې وزغمي. ازیرو، مرګ نشو تیریستلی ځکه چې معامله ورسره نشي کېدی. سره سپین ښکلې میرمنې او شراب نه مني، خو تر هر ډول شربتو خوږ دی او ورسره غاړه غړی کېدل ډیر خوند لري. ازیرو، زه یو ډاکټر یم او باور نه لرم چې زموږ جسم به له مرګ وروسته آن که مومیایي هم شي پاتې شي. البته مومیایي کېدل د دې سبب کیږي چې بدن وروسته او خراب نشي، خو هغه څه چې له مومیایي کېدا وروسته پاتې کیږي یو انسان نه بلکې یو وچ لرګی وي. زه له دې سره چې یو مصری یم، خو په بله دنیا کې چې موږ مصریان یې له لویدیځه نړۍ بولو، په ژوند کولو عقیده نه لرم او ټینګار هم نه کوم چې زما دغه عقیده دې سمه وي. ښایي په بله دنیا کې زموږ لپاره یو ډول ژوندي او له همدې امله به ستا او ستا د ښځې او ماشومانو له مړینې وروسته د بال د خدای په نوم ستاسې لپاره قرباني وکړم، ځکه که په بله نړۍ کې زموږ لپاره ژوند وي نو چې ته، ستا میرمن او بچیان هلته لالهانده او وږي او تږي نه وي. ازیرو زما په خبرو خوشحاله شو او په ډیره هیلهمندۍ یې وویل: سینوهه، اوس چې غواړې قرباني وکړې، داسې پسونه انتخاب کړه چې زما د خپل هیواد امرو وي، ځکه چې د امرو پسونه چاغ وي او خوندوره غوښه لري. د لړمون او بډوډو کباب یې ارومرو د بال خدای ته ډالۍ کړه، ځکه چې زما هم تل د لړمون او بډوډو کباب خوښېده. که د قربانۍ په وخت کې د سیدون شراب له عبهر سره یو ځای د بال په خدای وڅښې، زه به ډېر خوشحاله شم، ځکه چې له مرګ وروسته به له کفتیو سره شراب وڅښم او تر هغه چې مې زړه غواړي له هغې سره به خبرې وکړم. تر هغه وخته چې ازیرو دغه خبرې کولې خوشحال و، خو وروسته اندېښمن شو او ویې ویل: سینوهه، له دې سره چې ته مصری او ما له مصریانو سره ډیره بدي کړې ده، خو نه پوهېږم چې ته ولې له ما سره نیکي کوې. هغه څه چې تا د مرګ په هکله وویل پر ما یې اغېز وکړ او ښایي همغسې چې تا وویل مرګ د یوه خواږه خوب په شان وي. په پسرلي کې به د امرو په هیواد کې د بادامو، الوچو او ګیلاسونو ونو غوټۍ کولې. پسونو به په شنو غونډیو کې نارې وهلې او سیرلیو به ټوپونه وهل. اوس چې کله دار را په زړه شي نو ډېر خواشینی کېږم چې ژوند له لاسه ورکوم.
کله چې را په زړه شي چې په پسرلي کې به په امرو هیواد کې د زنبق ګلان ټوکیږي او د کاج له ونو ښکلی وږم پورته کیږي، نو زړه مې په تنګ شي. زه د زنبق له ګلابونو سره خاصه مینه لرم ځکه چې سلطنتي ګلان دي. زه په دې ډیر خواشینی یم چې نور به د امرو پسرلی ونه ګورم. د دغه هیواد په اوړي کې به د یخو اوبو لرونکو چینو پر غاړه نشم کیناستلی او په ژمي کې به له واورو ډک غرونه نشم لیدلی. په دې ډول زه او آزیرو په دې شپه تر سهاره وغږیدو. کله به مو د مرګ په هکله خبرې کولې، کله به مو د امرو په هکله غږیدو او کله به مو د ځوانۍ د وخت خاطرې سره شریکې کړې. کله چې سپېدې وچاودې، هوا روښانه شوه، زما موریانو زموږ لپاره خوندوره او پریمانه ډوډۍ راوړه او ساتونکو یې هم مخه ونه نیوله ځکه هغوی هم له ډوډۍ څخه خپله ونډه اخیستې وه. زه وږی نه وم او خوړو ته مې زړه نه کېده. غوښتل مې چې آزیرو ډوډۍ وخوري. زما خواړه وریت شوی او ګرم پسه، کباب شوي چرګان او د غنمو له مغزه په غوړو کې سره شوي ډوډۍ وه. زما مریانو موږ ته سیدون شراب هم راوړل چې عطر یې ورسره یو ځای کړي ول. آزیرو ډوډۍ وخوړه، شراب یې وڅښل او بیا مې مریانو ته وویل چې آزیرو ووینځي. ویښتان یې ږمونځ کړي، ږیره دې په یوې زړې جالۍ کې پټه کړي او تر ټولو ښکلې جامې دې ور واغوندي. زما مریانو کفتیو او د هغوی بچیان هم پاک ووینځل او پاکې جامې یې ور واغوستلې. خو هورمهب موافقه ونه کړه چې آزیرو له مرګ مخکې خپل بچیان او ماشومان وګوري. کله چې لمر راوخوت، هورمهب د هاتي له افسرانو سره یو ځای له خپلې لوی کېږدۍ څخه راووت. ما ولیدل چې ټول خاندي او پوه شوم چې ټول د شرابو د څښلو له امله څه ناڅه مست او نشه دي. زه هورمهب ته ورنږدې شوم، ورته ومې ویل ته پوهېږې چې څو ځله مې درته خدمت کړی دی چې وروستی ځل یې د سور ښار په وړاندې په جنګ کې ستا د ژوبلې شوې پښې معالجه وه. په دې جنګ کې یو زهرجن غشی ستا پر پښه ولګېد او ما د دې مخه ونیوله چې د دې غشي زهر تا ووژني. اوس راغلی یم چې له تا څخه یو شی وغواړم او هغه دا دی چې آزیرو په شکنجې سره ونه وژنې ځکه چې دغه سړی د سوریې پاچا و او په جنګ کې په میړانه وجنګېد. تر دې وړاندې چې آزیرو ستا لاس ته ولویږي، د هاتي افسرانو هغه ډیر شکنجه کړی دی. دوی غوښتل چې په دې ډول ورته د سرو او سپینو زرو خزانې ور وښیي، نو ښه به وي چې نور ونه کړیږي. بله دا چې که ته د هغه له شکنجه کولو تیر شي، نو ستا نیک نوم به نور هم ستر شي. کله چې هورمهب دغه خبره واورېده، سترګې یې کش کړې او د مخ رنګ یې تک تور شو ځکه چې هغه د آزیرو د مرګ لپاره پلانونه جوړ کړي ول. د غوښتل چې آزیرو په شکنجې سره ووژني چې د هاتي افسران او د مصر سرتیري او افسران یې وګوري او تفریح وکړي. ما نندارچیان لیدل چې په لومړي کتار کې د ځای نیولو لپاره یې له یو بل سره لانجې کولې. دا خبره باید وکړم چې هورمهب له شکنجه کولو خوند نه اخیسته او بېرحمه نه و، خو یو سرتیری و او مرګ یې د ځان لپاره یوه وسله بلله. هورمهب په دې ورځ نیت درلود چې آزیرو داسې ووژني چې د نورو لپاره د عبرت درس شي او بیا څوک جرأت ونه کړي چې د مصر پر خلاف پاڅون وکړي. هورمهب پوهیده چې ملتونه تاوتریخوالی د لیاقت او قدرت په معنا بولي او فکر کوي چې بېرحمه لښکر تکړه قمندانان وي او په بدل کې رحم او نرمښت د کمزورتیا په معنا بولي. له همدې امله یې د هاتي د شاهزاده شوبانو له اوږې لاس لرې کړ او په زري متروکۍ څو ځله خپلې پونډۍ ووهلې. ویې ویل سینوهه، ته د یوه ازغي په شان زما په پښو کې ننوتی یې او لږ پاتې ده چې له تا په تنګ شم ځکه چې ته عادي کس نه یې او د عادي مسلو په هکله ستا قضاوت د لیونیو په شان دی. کله چې یو کس شتمن شي او مقام ته ورسیږي، نو د دې پر ځای چې هغه وستایي، ته پرې نیوکې کوي، او کله چې سړی خپل مقام او شتمني له لاسه ورکړي، د دې پر ځای چې په اړه یې په بې پروا شي، خو ته ورځي او د لاسه کوي. خبر شوم چې بیګا تر سهاره پورې له آزیرو سره وي. له هغه سره دي د اوربشو اوبه څښلي دي او سهار دي خپلو مریانو ته ویلي چې د هغه لپاره خواړه او شراب راوړي. دا د لیونیانو کار دی. له بېوزلو او له پښو لوېدلو کسانو سره مرسته کوي ځکه چې له کمبخته او بېوزلو کسانو سره دوستي او ملګرتیا د انسان لپاره هیڅ ګټه نه لري او بده لا دا چې د دغسې خلکو ملګرتیا سړي ته تاوان کوي ځکه انسان مجبوریږي چې له خپلو سرو او سپینو څخه هغه ته یو څه ورکړي. تر هغه چې انسان ژوندی دی باید له هغو کسانو سره ملګرتیا ونه کړي چې شته او مقام ونه لري. له دغسې کسانو څخه باید لرې واوسي او تل د هغو کسانو ملګرتیا وکړي چې یوه ورځ د هغه له مقام او شتمنۍ څخه استفاده وکړی شي.
تا تر هغه وخته له ازیرو سره ملګرتیا ونه کړه چې په مقام کې و، او نن چې نه پاچا دی او نه شتمني لري نو د هغه ملګری او د هغه پلویتوب کوي. خو سینوهه ته پوهیږي چې ما نن له شاوخوا سیمو څخه څو تنه تکړه جلادان راوستلي دي چې د خپلو عسکرو او افسرانو د تفریح لپاره خپل هنر وښیي. د هغوی د شکنجې د وسایلو نصبول ماته ډیر ګران تمام شوي دي او زه نشم کولی چې په دې وروستیو شیبو کې د نیل د چیکړو دغه چینجی یعنی هورمهب خپلو عسکرو ته د نیل د چیکړو چینجي ویل له سیله بې برخې کړم، ځکه چې هغوی 3 کاله په سوریه کې د همدغه ازیرو د ختمولو لپاره سرښندنې کړي دي او نن دا حق لري چې د هغه شکنجه وګوري. د هاتی شاهزاده شوباتو چې کله دغه خبره واوریده هورمهب پر ملا وټپاوه او وی ویل شاباسي هورمهبه، سمه خبره دی وکړه، ته باید نن موږ له دې سیله بې برخې نه کړي. موږ د دې لپاره چې تا د هغه له شکنجې بې برخې نه کړو، کله چې مو ازیرو ونیوه نو د هغه د بدن غوښې مې ټوټه ټوټه نه کړې، یوازې د هغه نوکان مو له وریو جلا کړله او ګوتې مو ورماتې کړې، نو ته باید زموږ د خوشحالۍ لپاره هغه شکنجه کړې، ګنې موږ به خوابدي شو. هورمهب تندی ګونځې کړ او زه پوه شوم چې ولې هغه بدل شو، ځکه چې د مصر د لښکرو قمندان ځان یو فاتح بولي او دا تمه یې نه کوله چې شاهزاده شوباتو چې مغلوب قمندان دی هغه پر ملا وټپوي او پر هغه امر وکړي. هورمهب وویل شوباتو داسې ښکاري چې ته نشه او خپل حد نشي ساتلی. ما ځکه د ازیرو د شکنجې فیصله وکړه چې هغه په ډیر کړاو مړ کړم چې ټول پوه شي چې هر څوک چې د هاتي په ملګرتیا اعتماد وکړي پایله به یې همدا وي او د ازیرو له برخلیک سره به مخامخ شي. خو له دې کبله چې زه او ته تېره شپه سره ملګري وو او ډیر جامونه مو سره تش کړل، نو زه به له هغه چا سره زیاتی ونه کړم چې یوه ورځ ستاسې ملګری او متحد و. زه به ووایم چې له شکنجې پرته یې په اسانه مرګ ختم کړئ. شوباتو په دې خبره ډیر خپه او د څیرې رنګ یې تت شو، ځکه چې د هاتی اوسیدونکي له دې سره چې له خپلو ملګرو او متحدینو سره خیانت کوي او کله یې که ګټه پکې ولیده نو خپل ډیر نږدې ملګری به هم خرڅ کړي، خو بیا هم نه غواړي چې څوک یې خاینان او بېوفا وبولي. ښایي هغوی سم فکر کوي، ځکه چې هر ملت او تکړه واکمن همداسې چلند کوي. کله چې په خیانت کې خپله ګټه وګوري نو خیانت کوي، خو هاتیان په خیانت کې ډیر میړني دي او له هیڅ عذر او توضیح پرته خیانت کوي. شوباتو غوسه شو، خو د هغه ملګري پوه شول چې ښایي د هغه غوسه به نورو ته درنه بیه ولري، نو د هغه پر خوله یې لاس کېښود او لرې یې کړ. څو شېبې وروسته د هاتي پړ شوي قمندان کانګې وکړې او هغه څه چې د شپې یې خوړلي ول ټول یې بیرته راوګرځول او نشه یې هم ختمه شوه. هورمهب امر وکړ چې ازیرو راولي. سره له دې چې پوهېده ما ازیرو ته خواړه ورکړي، کله چې ولیدل دغه سړی په لوړ سر او استواره ګامونو راځي، ویاړمنې جامې اغوستې او سر و ږیره یې اصلاح شوي دي، حیران شو. ازیرو په خندا را روان او د مصر پر هغو افسرانو او سرتیرو یې ملنډې ووهلې چې د هغه د ساتنې لپاره ګمارل شوي ول. کله چې د هورمهب مخې ته ورسېد د خپلو ساتونکو له شا یې هورمهب ته وویل ای ګنده هورمهبه، له ما مه ویرېږه او د خپلو سرتیرو د نیزو تر شا مه پټېږه، ځکه چې زه یې په زنځیرونو تړلی یم. نږدې راشه چې وکړی شم خپلې پښې ستا په جامو ومخم او د خپلو پښو خوشایي پاک کړم، ځکه اوس چې ستا د کمپ په منځ کې د اعدام ځای ته راتېرېدم نو پښې مې ککړې شوي دي. ما په خپل ټول عمر کې داسې ګنده کمپ او اډه نه ولیدلې او ټول پوهېږي کله چې یوه اډه چټله وي دلیل یې دا دی چې د دې اډې قمندانان ګنده دي او لیاقت نه لري. هورمهب د زړه له تله وخندل او ویل ازیرو، زه تا نه پرېږدم ځکه چې خوسا بوی دې ځي. که څه هم ته اوس نوې او پاکې جامې اغوستې او خپل ټپونه دې پټ کړي، خو بیا هم ستا خوسا بوی شته. موږ دا خبره هم نشو پټولی چې ته یو زړور سړی یې او له مرګه نه ویرېږې، خو دا چې د اعدام ځای ته روان یې او لا هم خاندې، نو له همدې امله مې وویل چې تا له شکنجې پرته مړ کړي، ځکه چې په راتلونکي کې زما نوم ښه شي. قدرت دا نه دی چې یو څوک خپل ناکام دښمن شکنجه کړي، بلکې قدرت په دې کې دی چې بریالی قمندان له دې سره چې ناکام سیال شکنجه کولی شي، خو بیا هم د هغه له کړولو تیریږي. له هغه وروسته هورمهب حکم وکړ چې
ساتونکی ګارد د ازیرو شاوخوا کلابنده کړي چې مصري عسکر د هغه لور ته خوشایي او کاڼي ورونولي او هغه ته ښکنځلې ونه کړي. له ازیرو وروسته یې د هغه میرمن کلفتیو راوستله چې ځان یې سینګار او ښایسته کړی و. له دې سره خپل 2 زامن هم ول او یو بل ته یې لاسونه ورکړي ول چې له تګه یې ښکارېده هغوی شهزادګان دي. د اعدام په ځای کې میرمن او بچیان یې له ازیرو سره یو ځای شول. کله چې ازیرو خپله میرمن ولیدله خفه شوه او نارې یې کړې، کفتیو زما سپینې اسپې او ای زما د سترګو توره، زه ډېر خواشینی یم چې ستا د مرګ سبب شوم ځکه چې پوهیږم تا له ژونده خوند اخیستلی شو. کفتیو ورته وویل ازیرو زما لپاره مه خفه کېږه ځکه چې زه په ډېرې خوښۍ او لیوالتیا په تا پسې د مړیو ټاټوبي ته درځم. دا ځکه چې پوهیږم له تا وروسته به بل خاوند پیدا نشي چې ستا په شان ما خوشحاله او راضي کړي. ته د یو سخوندر په شان مضبوط یې. کله چې ته ژوندی وې ما له ټولو ښځو بیل کړي او پرې مې نه ښودې چې له ما پرته له بلې ښځې سره تفریح وکړي. اوس چې د مړیو ټاټوبي ته ورځې زه به له تا سره لاړه شم چې هلته هم تا ته اجازه در نه کړم چې له نورو ښځو سره تفریح وکړي. زه پوهیږم هغه ټولې ښکلې ښځې چې تر ما مخکې له تا سره تفریح کړې وه او اوس د مړیو په ټاټوبي کې دي ستا په تمه دي چې له ما څخه دې واخلي. حتی که مصریان ما ونه وژني زه به پر خپلو اوږدو څڼو ځان غرغره کړم چې له تا وروسته د مړیو ټاټوبي ته لاړه شم او له تا سره یو ځای شم. زه یوه وینځه وم او یوه مصري ډاکټر تا ته سپارلی وم. ته پر دې سربیره چې زما میړه وي زه دې ملکه هم کړم او ما تا ته 2 ښکلي زامن وزیږول. ازیرو په دې ځواب ډیر خوشحال شو او بیا یې خپلو بچیانو ته وویل زما بچیانو تاسې د یو پاچا زامن یاست او په دې وخت کې باید د شهزادګانو په شان له ویرې پرته مړه شئ. ما په دې وروستیو کې د مرګ په هکله له داسې سړي سره خبرې کړي چې تجربه یې د یو عادي کس په پرتله 100 چنده زیاته ده. هغه راته وویل چې مرګ د یو غاښ تر ایستلو 10 ځله اسانه دی او هیڅ درد نه لري. تاسې باید پوه شئ چې مرګ هیڅکله درد نه لري بلکې دا ژوند دی چې انسان له دردونو او کړاوونو سره مخامخ کوي. له دې خبرې وروسته ازیرو د جلاد په مخ کې په ګونډو شو او کفتیو ته یې وویل زه د دغو بوینو مصریانو له کتلو چې شاوخوا ولاړ دي کرکه کوم او نه غواړم چې د هغوی په وینو ککړې نیزې وګورم. له همدې کبله غواړم چې په دې وخت کې یوازې تا ووینم. کفتیو زما ښکلې میرمنې په دې وخت کې زما په مخ کې ودرېږه چې ستا ښکلې څیره وکتلی شم. کفتیو خپل ویښتان شاته وړول او خپل مخ یې هغه ته وروښود. په داسې حال کې چې ازیرو سترګې پکې خښې کړې وې جلاد خپله درنه توره پورته کړه او د ازیرو پر ورمیږې ګزار وکړ. په یوه ګزار یې د هغه سر له بدنه جلا کړ. ګزار دومره سخت و چې د هغه سر د کفتیو پښو ته ولوېد او هغه وینو چې د ازیرو له ورمیږې دارې وهلې د هغه میرمن دواړه بچیان رنګین کړل چې کوچنی زوی یې ورېږدېده. خو کفتیو د ازیرو سر اوچت کړه او پر خپل ټټر یې کېښود. د هغه شونډې او سترګې ښکل کړي او ږیره یې ور وموښله. له دې پرته چې سر یې له ټټره لرې کړي زامنو ته یې وویل زما زامنو ولې ماتلی یاست؟ اوس چې ستاسې پلار تللی دی تاسې هم ورشئ زما هم بیړه ده چې له هغه او تاسې سره یو ځای شم. مشر زوی یې له دې پرته چې د کوچني ورور لاس خوشې کړي په ګونډو شو او جلاد د هغه سر هم د پلار په شان په یوه ګزار له تنه وربیل کړه او پسې یې د کوچني هغه سر هم غوڅ کړ. کفتیو چې د ازیرو سر یې لا په سینه ایښی و د خپلو بچیانو مرګ ته له خفګانه پرته کتل. د هغوی له مړینې وروسته جلادانو د دواړو سرونه په لغتو له خپلې مخې لرې کړل او کفتیو ته اشاره وکړه چې په ګونډو شي. ښځې له دې پرته چې د ازیرو سر له سینې بیل کړي د جلاد پر وړاندې ګونډه ووهله او پر یوه لاس یې خپلې زلفې له مخه لرې کړي چې ورمیږې ښکاره شي. جلاد د هغې سر له تنې جلا کړ او کفتیو د ورمیږ له رګونو څخه د ازیرو او د هغوی د زامنو په سرونو باندې وینه ورتوی شوه. په دې ډول دغه 4 کسان له دې پرته چې شکنجه شي په بیړه ووژل شول. خو هورمهب د مړیو د ښخولو اجازه ورنه کړه. ویې ویل مړي په بیدیا کې واچوئ چې مردار خواره او ځناور یې وخوري. د امرو هیواد پاچا چې وروسته د سوریې پاچا شو په دې ډول مړ شو او د هغه له مړینې وروسته هورمهب له هاتي سره سوله وکړه.
په داسې حال کې چې پوهیده دغه سوله به دوام ونه کړي، ځکه چې هاتی د سولې د تړون په اساس د سوریې سیدون، ازمیر، بیلیبوس او کادش ښارونه نیولي ول او بیا یې د سوریې په شمال کې دغه ښارونه پر یوه ستره جنګي کلا بدل کړي ول. که څه هم هورمهب پوهیده چې دغه سوله به دایمي نه وي، خو له دې کبله چې دواړه لوري له جنګه ستړي شوي ول، له هاتی سره یې د سولې تړون وکړ. پر ستړیا سربیره د جنگ دوه نور علتونه هم ول چې هورمهب مجبور شو له هاتی سره سوله وکړي. یو دا چې غوښتل یې د خپل وخت یوه برخه د مصر په پلازمینه طبس کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره ولګوي، او بله دا چې پوهیده د مصر په جنوب کې تورپوستو قبایلو سر اوچت کړی دی او چمتو نه دي چې مصر ته قلنګ ورکړي. په دې کلونو کې چې هورمهب جنګیده، د مصر فرعون توت عنخ آمون په دې هیواد کې پاچاهي کوله. هغه د خپل قبر له ساتلو پرته بله بوختیا نه درلوده. د که څه هم د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوله، خو بیا هم د مصر ملت خپلې ټولې بدبختۍ د هغه له لاسه بللې او ویل به یې څه ډول له هغه فرعون څخه د نیکمرغۍ د راوړلو تمه وشي چې ښځه یې د کاذب او دروغجن فرعون له نسله ده. عامي په خلکو کې د دې فکر د سمولو لټه نه کوله، بلکې اوازې به خپرولې چې خلک د فرعون پر وړاندې نور هم بدبینه کړي، ځکه پوهیدو څومره چې خلک پر فرعون بدبینه شي د هغه پکې ګټه ده. د به خپلو ملګرو ته ویل چې هر چاته ووایي فرعون د مصر ټوله شتمني د خپل قبر په جوړولو او ښکلولو لګوي او د مصر د ملت بدبختي له همدې امله ده. د عامي د لمسون په اساس د فرعون له لوري په مصر کې په مړیو هم مالیات ولګېدل او له هغو کسانو به مالیه اخیستل کېده چې غوښتل قبر ولري او یا یې مړی له مرګ وروسته مومیایي شي. دغه مالیه د دې لپاره وه چې د فرعون پر قبر یې ولګوي. دغو مالیاتو خلک سخت خفه کول، ځکه چې له مریانو پرته ټولو باید دغه مالیه ورکړې وای. هر مصري غوښتل چې له مرګ وروسته د هغه مړی مومیایي او په قبر کې ښخ شي. ځینو مریانو به ټول عمر له خپلو بادارانو غلا کوله او پس انداز به یې کاوه چې له مرګ وروسته د هغوی مړي مومیایي شي او په قبر کې یې کیږدي. په دغو کلونو کې چې توت عنخ آمون په مصر کې حکومت کاوه، زه په پرله پسې ډول د هورمهب له لښکر سره وم او د ټپیانو او ژوبلو کسانو معالجه به مې کوله. د مصر د پلازمینې طبس له حالاتو مې ډیر معلومات نه درلودل او یوازې ځینو مسافرو به څه ناڅه معلومات راکول. هغه مسافر چې له طب سره تلل ویل به یې چې فرعون کمزوری او ډنګر شوی دی او یوه مرموزه ناروغي ځوروي او دغه ناروغي د سوریې له جنګ سره تړاو لري. ځکه کله چې د هورمهب بریالیتوب خبر ورسیږي، حالت یې داسې خرابیږي چې خبره یې بسترې ته رسیږي. خو کله چې واوري هورمهب په جنګ کې ناکام شوی دی، نو ښه شي او له بسترې پورته کیږي. مسافرو به ویل چې دغه موضوع دومره عجیبه ده چې کوډو ته ورته ښکاري، ځکه چې د فرعون د روغتیا او ناروغۍ مسلې د سوریې د جنګ له خبرونو سره تړاو پیدا کړی دی. کله چې د سوریې جنګ اوږد شو، عامي بې خبره شو او له مصر یې څو استازي هورمهب ته واستوله. ویل تر کومه غواړي چې د سوریې جنګ ته دوام ورکړي؟ بیړه وکړه او سوله وکړه چې خپل هدف ته ورسیږم، ځکه چې زه بوډا یم او خپل هدف ته د رسیدا لپاره صبر نشم کولای. کله چې خپل هدف ته ورسیدم، د هغې ژمنې په اساس چې له تا سره مې کړې ده، تا به هم خپل هدف ته ورسوم. ما په دې خبره باور نه کوو چې ګنې د فرعون ناروغي دي د کوډو له امله وي او ګمان مې کوو چې فرعون له دې امله د جنګ د خبر په رسیدا سره کله ناروغ او کله بیرته سمیږي چې عامي خاصه موخه لري. په همدې ډول کله چې د سوریې جنګ پای ته ورسید او هورمهب له هاتی سره سوله وکړه، موږ په جنګي بیړیو کې کېناستو او د نیل سیند د اوبو د بهیر پر خلاف روان شو. ومو ولیدل چې فرعون د آمون په زرینه بیړۍ کې سپور کړی شوی دی چې د لویدیځ د ټاټوبي پر لور وخوځېږي. ما د فرعون د مړینې د خبر په اورېدو سره تعجب ونه کړه او هغه وخت پوه شوم چې د فرعون ناروغېدا او بیرته رغېدل د دې لپاره و چې کله که د هغه د مړینې خبر خپور شي، نو څوک حیران نشي چې ولې توت عنخ آمون سمدستي مړ شو. کله چې موږ د فرعون د مرګ خبر واورید، موږ ته وویل شول چې کله په مجیدو کې د مصر د لښکرو د بریالیتوب او له هاتی سره د سولې له مسلې فرعون خبر کړی شو، هغه داسې هیجاني شو چې له ډېر هیجان او کړکېچه یې ناروغي سخته او مړ شو. خو د فرعون د مړینې په اړه د دارالحیات ډاکټرانو یو او ګډ نظر نه درلود. څرګنده نه وه چې هغه له کومې ناروغۍ مړ شوی دی. خو د مرګ د کور کارکوونکو ویلي ول چې کله یې د مومیایي کولو لپاره د فرعون خېټه خلاصه کړه، ویې لیدل چې زهر ورکړل شوي دي.
ملت به ویل فرعون له دې امله مړ شو چې د مصر پوځ په سوریه کې بریالی شوی دی، ځکه چې د ولس په باور فرعون پوه شو چې له دې بریالیتوبه وروسته به ملت له سختیو خلاص شي او نیکمرغه بشي. حال دا چې د ملت د بدبختۍ غوښتنه کوله او له ډېرې غوسې ناروغه او بیا مړ شو. زه پوهیدم په کومه ورځ چې هورمهب د مټې خاورې پر لوحې له هاتي سره د سولې تړون لاسلیک کړ، داسې ښکارېدل لکه چې آمي خپله چاړه د فرعون په خېټه کې دننه کړې وي، ځکه چې آمي له دې پرته بله تمه نه کوله چې د سوریې جنګ ډېر ژر پای ته ورسیږي، چې هغه په ارام فکر فرعون ووژني او د هغه پر ځای د سولې فرعون د پاچاهۍ پر ګدۍ کینی. د فرعون د مرګ خبر هورمهب او د هغه عسکر ډیر خفه کړل، ځکه چې کله فرعون مصر ته ننوت د بریالیتوب بیرغونه یې ورپول او د سوریې مشران یې د کښتیو له ارشو سر په سړی په دار وځړول چې وښیي دی هم د پخوانیو فرعونانو په شان دی. کله چې به نور فرعونان له جنګه راستنېدل، دښمنان به یې سر په سړی په دار ځړول. هورمهب هم غوښتل همداسې چلند وکړي، خلک د مات دښمن په لیدو وویاړي او پوه شي چې مصر د پخوا په شان مضبوط دی او له خپلو بهرنیو دښمنانو او یاغیانو غچ اخیستی شي. خو د فرعون د مرګ خبر د دې سبب شو چې هورمهب د بریالیتوب بیرغ پورته نه کړی شو. د سوریې مشرانو مړي یې هم له بیړیو کوز کړل او نیل ته یې واچول. د مصر سپاهیان چې له هورمهب سره مصر ته ستانه شوي ول، په سوریه کې له 3 کلن جنګ او له ډېرو خطرو وروسته طبس ته ستنېدل. دوی له ځانه سره هغه سره او سپین هم درلودل چې په جنګونو کې د غنیمت په ډول نیولي ول او هیله یې کوله چې په طبس کې به پرې ساتیري او عیاشي وکړي. خو دغه خوبونه یې پر اوبو لاهو شول، ځکه چې پوهېدل داسې ښار ته ننوځي چې په ویر کې ډوب دی، نو باید مخونه په لرګیو تور کړي او ځان ویرجن وښیي. ټولو به ویل دغه فرعون چې موږ یې د سوریې جنګ ته واستولو او اوس چې مړ شوی دی، خو بیا هم له موږ څخه لاس نه اخلي. د هغه مړینه هم د هغه د ژوند په شان موږ ته کړاو پیښوي. کله چې سپاهیان پوه شول طبس ته په ورتلو سره عیاشي نشي کولی، نو د نیل سیند په هر ساحل کې به یې په بیړیو کې لنګر واچاوه. دوی به هغه ښځې له ځان سره ساحل ته بولې چې له سوریې څخه یې راوستلې وې. هلته به یې د ښځو او سوریې د نورو غنیمتونو پر سر کمیسایي کول او قمار به یې واهه. که څه هم هر سړی له خپلې ښځې موړ شوی و او نه یې غوښتل چې له هغې سره ساتیري وکړي، خو دا فکر یې کوو چې له نورو ښځو سره به ساتیري تر خپلې ښځې خوندور وي او غوښتل یې په قمار سره نورې ښځې وګټي. کله چې به مصري عسکر د قمار وهلو پر وخت غوسه شول، شخړه به یې کول او یو بل به یې ژوبلول. دوی به خدایانو ته هم ښکنځلې کولې او په دې ډول به د نیل د سیند سواحلو اوسېدونکي د هغوی بېدینۍ ته حیران شول. په وحشت او حیرانتیا سره به یې ورو ورو پوښتنې کولې چې آیا دغه خلک مصریان دي؟ که مصریان وي بیا ولې خدایانو ته سپکې سپورې وایي؟ دوی په دې خبر نه ول چې مصري سپاهیان له وطنه لرې ول او له دې امله ډېرو پکې سوریاني جامې اغوستې او آن په خبرو کې یې سوریاني کلمې کارولې. ځینو خو به د مصري خدایانو پر ځای د سوریې د خدای بال عبادت کاوه. ما په خپله هم د سوریې په امرو هیواد کې د بال خدای لپاره 4 قربانۍ وکړې چې آزیرو د هغه میرمن او بچیان له مرګ وروسته وږي تږي او لالهانده نه وي. له دغو خبرو زما هدف دا دی چې د مصر ملت د هورمهب له عسکرو ډارېده، ځکه چې کتل یې ډېر پکې د جامو او ظاهري حالت له پلوه له مصریانو سره ورته نه دي او نه یې د مصر پر خدایانو عقیده درلوده. د مصر عسکرو او ما به د دې ساحلي سیمو په لیدو تعجب کوو، ځکه چې د نیل په هر ساحل کې چې به له بیړیو کوز شو، لیدل مو چې خلک وږي او بېوزله دي. د مصر خلکو خپلې جامې دومره وینځلې او پیوند کړې وې چې اصلي رنګ یې نه ښکارېده او د ټولو مخونه ډنګر او وچ ښکارېدل، ځکه چې مصریانو د نباتي غوړو د ترلاسه کولو وس نه درلود. ټولو به موږ ته په ویرې او طرحې سره کتل او د بېوزلو ملاوې د مالیې ټولونکو د مامورینو د متروکو په وهلو سره ژوبلې شوې وې. عامې او حکومتي ودانۍ د ورانېدا په حال کې وې او د کورونو له دیوالونو څخه خاورې او خټې تویېدې. له هغې ورځې څخه چې موږ له مصره وتلو، لارې نه وې رغېدلې او د اوبو لګولو ډېر کانالونه وران شوي ول. خو کله چې مو معبدونه وکتل، ګورو چې معبدونه ودان او په زرینو انځورونو ښکلي شوي دي. کاهنان نور هم چاغ شوي، سرونه یې خریلي او تیل یې پرې موښلي ول. زه پوه شوم چې د معبد په کاهنانو باندې دغه وخت ډېر ښه تېر شوی او تل یې د ښو ډوډیو، شرابو او غوښو په خوړلو کې اسراف کړی دی. په داسې حال کې چې هغوی خوړل او څښل
خو نورو خلکو که به یوه مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کړه نو هغه به یې د نیل په اوبو کې لمدول او بیا به یې خوړله. ځینو مصریانو چې مخکې به یې په طلایي لوښو کې شراب څښل، اوس به یې که په میاشت کې یو ځل ارزان بیه بیر یا د اوربشو اوبه پیدا کړي نو ځانونه به یې نیکمرغه بلل. اوس د نیل په ساحل کې د ښځو د خندا غږونه او د ماشومانو د خوشحالیو اوازونه نه اورېدل کېدل. ښځې مړاوې او ډنګرې شوې وې. په ډنګرو لاسونو به یې د کالیو د وینځلو سوټي پورته کول او خیرن کالي به یې پرې وینځل. ډنګرو ماشومانو چې له ډېرې لوږې د لوبو حوصله نه وه، ځمکه به یې وکیندله چې د بوټو ریښې راوباسي او خپله خېټه د بوټو په ریښو مړه کړي. هغه څه چې د اتون او امون په جنګ کې خوندي پاتې شول د سوریې او مصر په جنګ کې له منځه لاړل. له همدې لامله خلکو تاندوالی او خوشحالي نه درلوده. دا حوصله هم نه وه چې د جنگ له ختمېدا وروسته خوشحالي وکړي او د هورمهب جنگي بیړیو ته یې چې د تبس پر لوري تللې په ویري او طرحې سره کتل. له دې ټولو سره سره به مستې توتکۍ د نیل د اوبو پر سر الوتې. د نیل د سواحلو په لوښو کې به آسونه شڼېدل او تمساګانو به خولې خلاصې کړې چې مرغان په خپلو مښوکو باندې د هغوی د غاښونو منځونه ورپاک کړي. موږ به د نیل اوبه څښلې چې د نړۍ تر ټولو اوبو خوندورې دي او د نیل د چکړو له بوی سره مو د هغې سیمې اخښل شوې هوا تنفس کوله. د پاپیروس د بوټو غږونه به مو اورېدل چې باد به ښورول. د هیلیو الوت او په اسمان کې د امون حرکت ته مو کتل. دغو نښو نښانو او بویونو موږ پوهولو چې خپل هیواد ته ننوتي یو. یوه ورځ مو سترګې پر هغو 3 غرونو ولګېدې چې د مصر د پلازمینې ساتونکي بلل کېږي او د آمون د معبد د پورتنۍ برخې د ډبرینو ستنو طلایي څوکې مو ولیدلې. کله چې تبس ته نږدې شو سترګې مې د مړیو په ستر ښار ولګېدې. د مړیو ښار هومره لوی دی چې پای نه لري. وروسته ښار ته ننوتو او بندرونه مو تر سترګو شول. د بېوزلو سیمه مو د هغې له خټینو کورونو سره ولیدل او د خانانو او اشرافو د کورونو او سیمو په لیدلو سره خوشحاله شو. په دې وخت کې مې په ډېر قوت سره د تبس هوا تنفس کړه. ماکوګانو خپل لوی پاروګان په ډېر زور سره په اوبو کې دننه کړل. د هورمهب عسکرو د فرعون ماتم هیر کړ. د خوشحالۍ چیغې وکړې او بدلې یې وویلې. په دې ډول زه بیرته تبس ته ننوتم، هغه ښار ته چې ماشومتوب مې پکې تیر شوی و او پکې لوی شوی وم. نو مې فیصله وکړه چې بیا به له دې ښاره نه وځم، ځکه چې زما سترګو په بېلابېلو سیمو کې د انسان دومره رذالت او شیطانت لیدلی و چې نور مې نه غوښتل دغه بېرحمۍ او رذالتونه ووینم. ما غوښتل چې پاتې عمر په خپل اصلي ټاټوبي کې د بېوزلو په سیمه کې تیر کړم چې کور مې هم هملته و او د طبابت له لارې خپل ژوند وچلوم. ما تر دې ښه کور نه شو اخیستلی، ځکه چې هغه سره او سپین چې ما په سوریه کې ګټلي ول د ازیرو د هغه د میرمنې او بچیانو لپاره مې په قربانۍ ولګول. بله دا چې ما نه غوښتل هغه ککړ او ناولي سره او سپین له ځان سره وساتم او مصر ته یې یوسم، ځکه چې پوهېدم هغه سره او سپین چې په سوریه کې مې ترلاسه کړي ول په وینو ککړ دي او له هغوی څخه د وینې بوی راته. له همدې امله هغه څه چې مې په سوریه کې ترلاسه کړي ول د ازیرو د هغه د میرمنې او بچیانو د خوشحالۍ لپاره یې ولګول او تش لاسونه تبس ته ستون شوم. خو په دې خبر نه وم چې لا زما د برخلیک پیمانه نه وه ډکه شوې او بیا هم یو کار زما په تمه و چې له کولو یې ویرېدم او کرکه مې ترې کوله، خو مجبور وم چې ویې کړم. همدغه کار د دې سبب شو چې په تبس کې له څو ورځو تېرولو وروسته مې بیرته له هغه ځایه کډه وکړه او بل ځای ته لاړم چې کیسه به یې وروسته درته وکړم. آمي او هورمهب له دې وروسته چې له هاتي سره سوله وشوه او فرعون مړ شو، هر څه یې په خپله ګټه ولیدل او فکر یې وکړ چې هیڅ شی هم د دوی د واکمنېدا په لار کې خنډ نشي کېدی. خو لږ پاتې و چې د یوې ښځې د کینې له امله دواړه له واکمنۍ څخه محروم شي. غوره ده یو ځل بیا دلته د ملکې نفرتیتي او شهزادګۍ باکتامون نومونه واخلم، ځکه هغه ښځه چې کینه یې کړې وه پخوانۍ ملکه نفرتیتي وه. خو د دې لپاره چې د دغې دوو ښځو او د هغوی د دسیسو او هغو خطرو په هکله چې د آمي او هورمهب د پاچاهۍ لپاره یې رامنځته کړي وي خبرې وکړم، باید یو نوی څپرکی ورته پرانیزم. دا به زما د ژوند د تاریخ وروستی څپرکی وي او په دې فصل کې به ووایم چې
څه ډول ما قتل وکړ، په داسې حال کې چې له مرګه د خلکو د ژغورلو لپاره او د هغوی د معالجې لپاره راغلی وم. آمی له هورمهب سره موافقه کړې وه چې د توت عنخ آمون له مرګه وروسته به د مصر سلطنتي خولۍ په سر کړي. نو د دې لپاره چې دغه خولۍ ډېر ژر پر خپل سر کېږدي او د سلطنت په ګدۍ کینی، د توت عنخ آمون د ویر مراسم یې لنډ کړل. د طبس د مومیایي کولو مسؤلین یې اړ کړل چې د فرعون مړی ډېر ژر مومیایي کړي. د فرعون قبر چې د نقشې په اساس یوه پرتمینه ودانۍ وه، آمی نیمګړی پرېښود او په نتیجه کې د توت عنخ آمون قبر د مصر د سترو فرعونیانو د قبرونو پر خلاف ډېر کوچنی و. آمی په دې ډول ټول هغه شیان د ځان کړل چې فرعون غوښتل هغه خپل نوي قبر ته له ځان سره یوسي. خو هورمهب په دې شرط آمی سره موافقه وکړه چې آمی باید داسې کار وکړي چې شهزادګۍ باکتامون د هورمهب میرمن شي. آمی د دې لپاره چې شهزادګۍ باکتامون د هورمهب ښځه کړي، په طبس کې یې د آمون د معبد له کاهنانو سره خبرې وکړې او د هغوی په مرسته یو پلان جوړ کړ چې په دې بڼه به اجرا کېده. په کومه ورځ چې هورمهب له سوریې څخه په راستنېدا پسې د مصر د ستر صوبمن په توګه د آمون معبد ته ځي، نو میرمن باکتامون په معبد کې د جنگ د الهي یعنی سخمت په شان ځان سینګاروي. د مذهبي دستورو له پایته رسیدا وروسته به کاهنان له معبده وځي او یو کاهن به د وتلو په وخت کې د هورمهب او میرمن باکتامون ترمنځ چې په دې ورځ د جنگ الهه شوې ده یو منګی مات کړي. بیا به معبد بیخي تش شي او له هغه وروسته به هورمهب له شهزادګۍ باکتامون سره تفریح وکړي. د جنگ د الهي په معبد کې په دې تفریح سره به هورمهب د خدایي درجې ته ورسیږي او د جنگ خدای بشي. کاهنانو د آمی د تلقین له امله ویل چې د دغو دواړو ترمنځ د منګي ماتولو ته اړتیا نشته، ځکه خدایان د دې لپاره چې یو بل سره پیوند وکړي د منګي ماتولو ته اړتیا نه لري. د منګي ماتول یوازې د عادي خلکو کار دی، نه د خدایانو، ځکه چې د خدایانو مقام د منګي تر ماتولو ډیر لوړ دی. پر دې سربیره له دې کبله چې دغه دوه تنه به په معبد کې تفریح وکړي او یو پکې د جنگ الهه ده، نو په خپله د یو بل میړه او ښځه کیږي.